او بل زکات دی چاته به ورکه زکات دی اول د خپل خاندان راواخه ستا چې کم یعنی اصول ورته وای اصول دی ته وای ستاسو بالای چې کم دغه دی پلار دی دغه پلار دی دغه پلار دی دغه مور دغه شي اصول ورته وای بلا تر ادم علی السلام پورې جوړ لاندې فروع ورته وای عربي په اصطلاح کې فروع به ستا بچی سو دغه بچی سو دغه بچی سو ستا لور سو دغه بچیان د ته فروع وای دغه ته زکات نه ور کول یعنی ستا بلار مور دغه چې پورته څومره خاندان دی هغه ته زکات نه ور کول او لاندې ستا بچی دی ستا لور دی دغه څومره سلسله ده دغه ته زکات نه ور کول او سید ته زکات نه ور کول سیدان چې کم دي هغه د زکات نشي کولای د حضرت علی رضی الله عنه د اولاد څخه دي د عباس رضی الله عنه د اولاد څخه دي او دغه سي د عقیل رضی الله عنه د حضرت علی رضی الله ورور چې دغه د خاندان څخه دي دغه سي نور مثال حسین رضی الله عنه کم د نبی اسلام خاندان دي دغه زکات نشي ورکول د نبی اسلام منع کړی چې دغه به نه ورکړي سید په دې مسله کې د علماو اختلاف شته خو ډیر علما په دې خو د جمهور علما چې ورته وایي یو دوه درې ملان خو مشهور په کوټه کې مستا چې هغه وایي سید ته زکات ورکول جایز دي بالکل نه دي جایز په دې کتابونه موجود دي که څوک غواړي اوله ورکول شي موږ د الافطار د بار اوله باندې په دې باندې تحقیق کړی دي سید ته زکات نه ورکول او بل چې دی خپل خسر ته ورکوي سي خواشه ته ورکوي سي ورور ستاسو جلا دی غریب دی هغه ته ورکوي سي خور ته ورکوي سي ورېره ته ماما ته اکا ته دا ګرځه دا تفصیل بیا که چا ضرورت هغه بیا په ټلیفون رابطه کولای سي نو په دغه وجه باندې په زکات کې موږ ډیر احتیاط وکړو چې زکات او بل یو مسله ډیره مشهور ده خلک زکات د خرید په قیمت باندې ورکي یعنی په کم شي چې تا دکان ته شی اخیستی دی په 100 روپۍ ته شی اخیستی دی زکات حساب شي کې په 100 روپۍ باندې حساب کې دا مسله غلطه ده په کم قیمت چې ته خرڅې په هغه قیمت به ورکې دا مفتابی کول دا ټول موږ د علماو دادي د کراچي هندستان د ټولو علماو چې په کم قیمت مطلب ته په 100 روپۍ خرڅې په 100 روپۍ بس ته د زکات حساب کوي په دې کې ډیر خلک چې دي بعضی ملایان هم دا مسله خلکو ته غلطه ورشي چې د خرید په قیمت نه د فروخت په قیمت به حساب ورته کوي بیا بعضی خلک دا اعتراض کوي نو زه خو یو شی ما په 100 ورځ کله په 50 خرڅ کله په 10 خرڅ موږ څه پښتنه کوي دا اعتراض وکي کله په 140 خرڅ کړو ما د سم علم په 100 حساب وکم داغه د حساب دادی چې ته یو شی په 100 روپۍ ته راوړې دي ستا د اراده ده چې تر 100 روپۍ ته 100 روپۍ تر 100 روپۍ زه کم بالکل نه ورکم چې په یو شته ګر شپره ته ولاړم نه ورکم نو بس بیا په دغه حساب باندې په 100 په حساب باندې ام نارمل ریټ چې کوم د بازار عام ریټ شدي په هغه ریټ باندې به حساب ورته وکړه او یو بل اخري خبر درته کوم د بزرګ مبارک راځي او هغه وایي زمال چې دی هغه د دیندار طبقه تور کوم لکه علما شو ما مخکم درته ویل چې د علما د دې ډیر زیات مستحق دي په ظاهر تور ته ګوره شسپین کالی صدري او ششوې کړي ته به دا سوچ کې چې دا سړی د دې علاقې غټ سردار دی غټ ملک دی انور پښتانه وایي سپین کالی جیب خالی د سر به ډیر سپیم نه د بلې د بس کرایه هم د سر نه الانکه دای چې دی چاته وایي نه سوال نشي پیدا کېدی ډیر کمزوري به سړی چې هغه به دغه کوي چاته خپل ورور ته سوال نه کوي خپل ورور ته نه وایي چې ما ته پیسې راکړه ډېر پریشان یم په دغه خلکو باندې چې دی رحم کول پکار او بیا بزرګ وایي چې زکات دیندار خلکو تر کوم د علماو ته چا پښتنه شي ولی دل دا خلک چې دغه توجه 100% الله طرف ته هر وخت الله سي غواړي بل چا سي نه غواړي دا سي نه چې په دې خلکو فاکر راسي پریشان سي او د دوی توجه چې د مخلوق طرف ته ولاړ سي هغه د دوی د الله او د دوی په منځ کې کم تارو کم تعلق هغه وکټ سي نو زه دا غواړم چې دا تعلق برقرار وي دوی صرف د الله څخه شي غواړي او د مخلوق سي نه غواړي نو په دغه د خلکو تر کومه نو جنید بغدادي رحمت الله په هغه وخت کې هغه ورته چې دا خبره خو زما په ډیر وخت دا مانه و دا څومره بهترین هدف دی نو موږ کوشش وکړو چې علما او تاسو نه چې نور غریبان ته نه ورکو نه علما او ته ډیر کوشش وکړو چې د سپین کالی والا کم خلک چې دي دا چاته نه ویلای سي نه چاته وایي او د دوی په حالات باندې مش خبري ما ته مانه کوزه دا انا وړک سره زما د لیک چې خپل علما دي خپل کورنۍ کې علما استه په خپل همسایګانو کې علما استه مدارسو کې استه یعنی په 4000 د تنخواه په دې لګیا دي اوس اختر روان دي او د روزمات مسلې دي نو تاسو خپل سوچ وکړئ یعنی نن سبا په دور کې د سړي په 4000 باندې غي دا څومره پریشانی دې بچا مې څومره د پریشانی سره مخامخ یو ځای واده کور ولای نه زی مولوی صاحب کور ولای نه زی په دې نه زی هغه خاندان د یوې زنانې په 4000 روپۍ و جوړه پغاړي د مولوی صاحب 4000 روپۍ ګستن خاد نو دار کم کپڑے چې نه خپل ته په خان دی بیا نو د ډېر پریشانی سره د خلک مخامخ دي دغه سره مش خاص کر تعاون کو او بل فائدہ ادا ده د چې څومره عبادت کوي په دا پیسو چې کم شی واسطي ستا په عبادت کې مکمل حصہ ده او تر ټولو زیات عبادت خو زموږ د عقیده چې علما تر ټولو زیات عبادت کوي یو مسله چې چاته ورشي د 1000 نفل ثواب لري یو آیت چې ورشي د 100 رکعات نفل ثواب لري نو څوک زیات په ثواب کې خرڅ راي او د علما ډیر وخت هغه په دینداري کې تیریږي
نو په دغه وجه موږ د خلکو سره خاص تعاون او بیا خپل اول د وار خپل عزیزان قریبان چې کم دي دغه سره تعاون کو دغه د روزي میاشت دغه دعاګانې موږ ټو دغه ثوابونه ځان ته مشتم راکې هغه ته هم الله ثوابونه ورکړي نو په دې وجه د زکات مبارک موږ ډیر احتیاط وکړو مسلو پښتنه وکړو بیا زکات ورک الله دې عمل کو توفیق ورکړي